سلامونه نیکې هیلې احترامات د MCL یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله لرم چې جوړ او روغ به یې او د صحت کالي به مو پرته نه وي. نن یو ځل بیا له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره درته حاضر شوی یم. هیله لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ. نن د پکسل اپ اتمه برخه ده چې په نننۍ برخه کې موږ تاسو ته دغه دریم آپشن شروع کوو. د لیک آپشن په مکمل ډول ختم شو، نو نن به انشاءالله دغه آپشن شروع کوو. راځو دوستانو دغه شروع کوو. مخکې چې دغه شروع کوو که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب یا نوی راغلی یاست نو زموږ یوټیوب چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ د بیل نښان آن کړئ تر څو زموږ هره نوې او خوندوره ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي او همداشان ویډیو در سره لایک کړئ. دوستانو لومړی آپشن چې دی کوم چې دی دغه سټیکرونه دي. په سټیکرونو کې دوستانو قسم سټیکرونه موجود دي کوم چې د پکسل اپ د جوړونکي لخوا ورکول شوي دي چې هغه څخه ډېر ډیزاین کې ځینې ډېر ښه سټیکرونه په کار راځي. مثلا دغه سټیکرونه شول قسمه سټیکرونه دي ځینو ځایونو کې په کار راځي. مثلا دغه سټیکرونه شول زه دغه ځای مثلا پرېږدمه د نور ترې لرې کوم. دغه انشاءالله دغه هم درته ښایم. کوم بل دغه د خندا سټیکرونو څخه مو کوم سټیکر په کار شو دا وګورئ. هر رقم سټیکر چې کوم دي هغه دلته موجود دي. نور چې داسې پکې لاړ شئ دی خوا قسمه سټیکرونه موجود دي. مثلا زه یو دا ډول د کومې لوګو یا د بل څه دپاره غواړم یا دا ډول غواړم خو مثلا دغه غواړم د باندې کومه لیکنه کوم غواړم چې د لاندې یو پاتې شي. تاسو به دا څنګه وکړئ کله چې دې باندې راغلی تاسو دلته لاندې راشئ دې خوا به تاسو راځئ کله چې دلته راغلی د پکول وګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کوم یو مې چې په کار و هغه به پرېږدئ نور به دغه ځای کې دغه برش ورته غټ کړئ او دلته به راواخلئ. دغه تاسو وګورئ د نور به ټول داسې ترې حذف کړئ. تاسو ګورئ د یو به پرېږدئ ښه دلته په قراره به یې حذف کړئ. زه به یې لږ تیز کړم چې د ویډیو ډېره اوږده نه شي پکې. نو کله چې تاسو دغه حذف کړل تاسو به دلته په دې چیک باندې کلیک وکړئ. تاسو وګورئ یو دلته د مرید پاتې شو دغه زما نه هیر دی بیا به دغه ورته لوی کړمه انشاءالله چې دا ځل به هغه هم ختم شي. تاسو وګورئ اوس دغه یو پاتې شو. نو هر یو چې ستاسو په کار و همغه ترې راخیستلی شئ. نو د نور اپشنونه خو مو ټول ویلي دي. او بل دی له ګیلرۍ راواخلئ. له ګیلرۍ څنګه راواخلئ کله تاسو یو PNG عکس لرئ په ګیلرۍ کې یا تاسو لوګو په کوم څه باندې لګوئ نو تاسو به دغه اپشن باندې کلیک کوئ د دې په ذریعه به یې راخلی. مثلا دلته زه یو تصویر یوه لوګو راخلم خپل د یوټیوب لوګو مې راخلم تاسو ته دلته ښایم. تاسو وګورئ دلته ما دا لوګو راواخیسته. په دغې کې لوګو تاسو راخیستلی شئ یا کوم بل عکس و هر څه چې وو دلته تاسو راخیستلی شئ. PNG شیان یا نور شیان چې وي تاسو وګورئ تاسو خپله لیدلی شئ دغه ما راواخیسته. او بل اپشن دریم چې کوم دی دا د رسمۍ دی. دا څنګه د رسمۍ دی کوم مهم اپشن نه دی دا په کار نه درځي. مثلا په ګوتو باندې رسمي کول دي. تاسو وګورئ په دې کې بیا لاندې اپشنونه دي. تیزوالی دی د قلم اندازه ده یعنې غټه دی شي غټ رسمي دی وشي کوچنی نری دی وشي چې هر ډول رسمي ته غواړئ همغه ډول به کېږي. تاسو وګورئ دلته دا نری وه اوس دا تیزه دې وي یعنې څنګه دې تیزه وي. اوس تاسو دلته په عملي بڼه یې ګورئ دغه د رنګ دې تیز وي. او بل چې کوم دی دا د ننه بسونه دي او ټکي دي یعنې ټکي په ټکي لیکنه کېږي. تاسو وګورئ خپل دغه لیکنه که تاسو یې پرېږدئ یا یې پرېنږدئ دا ټکي په ټکي دی. او بل دغه غوړې هم کړئ. دغه د سیه ورکول دي ښه دلته دا بیا د سیې غوټول دي. تاسو دلته ګورئ تاسو ګورئ لکه یوه سپره چې وپاشي نو دغه کې دا ترسره کېږي. هېڅ د کار اپشن نه دی. او شکلونه چې دي دغه کې بیا د کار اپشن دی. ځکه ځینو ځایونو کې تاسو به ځینې عکسونه لیدلي وي چې دغه پازي کې داسې یوه اندازه تت غونته یو لیکل لاړ شي بیا لاندې لږ ډېر وي شیرونو یا کوم بل څه کې په کارېږي چې په هغه کې بیا ډېر اپشنونه دي. نو دغه به زه بیا تاسو ته راتلونکي کې چې ما کومه خبره درته کړې وه چې اخر کې به د ځینو اپشنونو کې بیا ځان ته ویډیو جوړوو هغې لینک به ځان ته درکوم
ځکه چې په هغه کې بیا بیخي معلومات اوږدېږي او دلته ځینې ورونه بیا په واتساپ دغه ګروپ کې میسیجونه کوي چې نه ویډیو مه اوږدوه تر څو په موږ باندې بوج نشي. نو دغه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې وایم او دغه به چې کله د پکسل اپ اپشنونه خلاص شي او انشاءالله په اخر کې به بیا دا په ښه ډول هم به په ډیزاین کې کاروم چې په دغه ځای کې په ډیزاینو کې تاسو داسې کاروئ او هم دغسې وایم چې پاتې نور اپشنونه هم دي هغه هم باید په ډیزاینونو کې وکارول شي. نو انشاءالله دوستانو نن هم دغه 4 اپشنونه بس دي. په راتلونکي ویډیو کې به دغه نور اپشنونه هم وایو تر څو ویډیو نشي اوږده او ویډیو په اخر کې در سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغه هم ترې استفاده وکړي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان، ښه وختونه.